ننګرهار کې لوی وحشت شوی دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه زموږ یوه لحظه هم ارامه نه وي. دښمنان مو دومره زیات او بزدله دي چې د خدای په کور کې مو هم نه پرېږدي. خبر دا دی د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د هسکې مینې جاودرې سیمې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې له کبله 4 کسان شهیدان شوي او 36 ټپیان دي. نوموړی وایي د ننګرهار هسکې مینې د مربوطاتو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال داسې مهال کې چاودنه وشوه چې یو رکعت لمونځ شوی و او دویم رکعت پیلېده. د چاودنې له کبله د جاودرې سیمې د جومات چت په بشپړه توګه نړېدلی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. وسله طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د وسله طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو واستول شوي پیغام کې دغه پیښه غندلې ده. بلخوا د ارګ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پر دغه بوږنوونکې تروریستي پیښې سخت خواشینی شو او په سختو ټکو یې غندي. جمهور رئیس اړوند مسلونو ته لارښوونه کړې چې د ټپیانو د درملنې لپاره خپلو ټولو امکاناتو څخه ګټه اخیستنې ترڅنګ ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي وکړي. په هر حال موږ د دغه برید د غندلو او د خواشینۍ ښکاره کولو لپاره الفاظ نه لرو. د نومان دوست صاحب یوه لنډه خبره راخلو. دوست صاحب لیکي او نن د رحمت ملایکې هم په وینو ولمبولې. نن بیا د خدای جل جلاله په کور کې وینې وبهولې. ربه د ملایکو اندېښنه بې ځایه نه وه. هغوی ویلي وو ویسفکو الدماء خو دا وینه بهونکي ټول زموږ خاورې ته راټول شوي. ربه د رحمت ملایکې دې در وبوله. دوی موږ سره یو ځای سوځي. موږ خو هسې هم سوځلو ته پیدا یو او تور دیوان مو په کباب شویو غوښو نه مړېږي. ننګرهار هسکه مینه جامع جومات خونړۍ پیښه. تاسو هم د دغې خونړۍ پیښې په هکله نظرونه راته ولیکئ. تر بلې ویډیو مو پلوي او بخښونکي خدای سپارم د الله په امان.